السلام علیکم ملګرو زګر ټیک ټاک امید لرم چې ټول برو جوړه خو برابر یې کنه نن بیا باران وشو د مزر غواګي ټیکیار نه خولې ته وګه مګه ولګه نو باران وشو موسم ډیر زیات یخ کړی دی باران حواله باندې د سوي ګرمي و تعالی ګرمي چرته کیږي ورور کیا ګرمي واغه چاله کیږي چې کی چربي دی کی چربي کم ده نشته وږي چربي ختم دی بیخي بس عشق تبا کړی دی سوی دی په اور باندې بیخي دلته به څه ګرمي وشي نه ګرمي خو زمونږ کې ده چې ډېره زیاته ګرمي وه موسم ډېر زیات ګرم و الله پاک چې دی په موږ باندې رحم وکړو باران یې راوورو ښایسته باران شو موسم وسیله یخ شو موسم سره سره چې دی نو دا ټټر هم یخ شو پوه شئ نو ښایسته بارانونه بس پرون هم شوی نن پکې بیا وشو د خیره سره دا غرمې چې دی نو دا 3 بجې دي او تاسو لیدای شئ دا موسم تاسو لیدای شئ لکه دې وخت کې څومره تیز نه وري که نه دا شیراز و شیراز خان راغی او دوی چې دی نو بس ویډیوګان د باران نه مزه اخیستله باران څنګه ولګه ګرمي وه باران خو ډېر زیات و 2 نیم منټه مخکې څه عجیبه ماحول و اوس دغه ماحول بدل شو ښکلی جدي موسم شو ډېر خوند یې وکړو خو بس دا خو د الله کارونه دي یار د الله په کارو کې د بجلۍ په تارو کې به عبت هم نه وی بلکل بس الله مو دې معاف کړي ګناهګار یو الله دې علب خان وروره چې نوي نوي نظامونه ته مې اوس ویلې که نه دی او ته مستا ګرمي کېږي وای نه مې اوس د ورورګي به زه ګرمي وشي که نه دا خلک اوس دا پېژني دا څوک دی کوم دا زموږ د پمپ دغه دی څه ته وایي ټیک یار ټیک یار دی بل څه درته ویلې خو زه بس دا خبره به راته که نه ته خفه کېږه مو خیر دی ښه خو زه حیران دی یم چې دا د ګرمي زنګ نه کېده ظالمانه ته مخکې نه دونه ښکلی یې ماشاءالله ګوره الله پاک یو ښایست ورکړی د ښایست یو کرشمه ده او تاسو په خپله ولیدو که نه نور هم لیدی شئ دا وګوره زومینګ زمونږ کې وینئ وای خدایه د ما انتظار کې زه چې تا وینم نو ماله بیا ټوله شپه خوب نه راځي ځکه چې په خوب کې ته راښکاره چې زمونږ له ټول خوبونه وتښتي که نه دا شیراز خان دی باران نه انجوای کوي او باران نه خوندونه ډېره مزه یې وکړه په ایمان دی باران چې څومره تعریف دی دومره کم دی ډېر خوند یې وکړو وختي ډېره زیاته ګرمي وه ډېرې پریشان کړی و ډېره زیاته ګرمي وه اوس ماشاءالله موسم پوره چینج شو ډېر زیات خوند یې وکړو نو خو زړه هم ډېر څه غواړي په دې باران کې خو بس مجبوري ده ډیوټي ده بس الله دې رحم وکړي او الله دې په موږ ټولو مسلمانانو باندې خپل رحم و کرم وکړي که نه چې هغه شان بارانونه ښایسته کېږي او موسم ورته لږ یخي که نه ځکه چې وختي تقریبا 15 منټ مخکې دومره سخته ګرمي وه چې انسان راغورځېدو نو چې انسان راغورځېدو نو ځناور خو بیا لازمي راغورځېدو دا یو ځناور دی ته دا چې دی د خپل ښایست نه متاثره دی چې خپل ځان ویني په کیمره کې نو بیا بس خندا ورځي که نه تخنیږي نو ته مه کوه لکه تنګول مه تنګول مه کوه که نه نو اوس به باران کې به ته شیراز خان یو ټپه وکړي وختي مو ته ویلې مې یو ټپه ورته ووایه وایي صحیح ده که نه قربان به موږ د مینهوالو نظر نو شیراز ورځه پې مړه مه کوه شروعات ته وکړه شروعات ته زه وکړم او د لیونو سره مې کور دی نو د خولې خبرې مې کوټې ته خیجوي او را مخامخ شراته ګوره ما دې د سترګو ارمانونه وکړي دي داسې یاره وایې مخ ته دې غټ کتلی دا ما ته وایي چې مخ ته دې غټ کتلی نه شمه د بېلتانه سیلۍ مې سترګې وړندوي او لالیه حال دې راته وایه د زندګۍ چارې دې څنګه روانې دي نه او مسافر تلې در جګه نه شومه ګیله من نه شي او زه سلګو نیولی ومه او جانانه ته خو داسې نه وې د چا خبرې دې ضرور منلې دي نه و چېرته چې ځې دا څه وایي شاګرده دا بالکل چې دی نو تاسو په خپلو کې صلاح وکړئ او ما ټیکار به چې دی نو دا وګورئ تاسو بیا د حسن یو نظاره ولیده وایي حسن دې ډېر عقل دې کم دی ګوله او دغه زما دپاره غم دی ګوله دته زه وایم چې حسن دې ډېر دا واپس که بل وسري بل دې واخلي که نه بیا دې را دغه که نه
نو د چې زه وینم ما دا ګانه راځي چې حسن دې ډېر عقل دې کم دی ګلا او حسن دې ډېر عقل دې کم دی ګلا دغه زما د پاره غم دی ګلا دغه زما د پاره غم دی ګلا بیا وایي چې زه چې ماته عیني راټولېږو نن سبا دا ګانه هم ډېره ټیک یار ته وګوره دا ته چې داسې ګورې ما به په ځان پسې ته داسې کې په زړګي کې مې ګلې تېروم دی جر شپې بې وفا شوې بې وفا ټیکې یاره ته چې ځې دا زمونږ د پښتون آباد ښایست دی تاسو لیدی شئ دی چې رانشي نو څه شی دی پرېږده سپی دی که نه یاره پرېږده تیږه دی سپی دی سپی دا سپی چې جي بس لږ باران نه دی مې انجوی کوي خوشحاله اوس پرېږده سپي دې زه به کوي هغوی ته مه ګوره څنګه چې انسان هم خوشحاله شي په ګرمۍ کې د باران نه مزه واخلي داسې چې دی نو دا ځناور چې کوم دي دا بې زبانه څیزونه دا هم خوشحاله شي که نه ها نو ټیک یاره راته بیخي غږ نه کوې څه پکې وی نو ها دړۍ سر خوځې نه چټاکۍ خوله چټاکۍ ژبه نه خوځې زه باندې زه جل شوی اوهو دا سړی خو جوړه پرېوتی دی دا رکشه جي کلټي شوې ده تاسو لیدی شئ دا مخامخ کلټي شوې ده دا وګوره سړی چې دی باران کې بس روډونه خراب دي زموږ حکومت ته راخوا سي روډونه موډونه لږ برابر کړي ځکه چې زیاتې حادثې په دغه روډونو باندې کېږي په بارانه کې ابرار خان دی تاسو لیدی شئ روان دی نو باران کې چې دی نو زیات خیال کوي په روډ باندې اوبه وي ګډۍ چاته ښکاري نه که نه ډېر په احتیاط باندې ځئ خپل سفر چې دی ډېر په احتیاط باندې جاري ساتئ صحیح ده که نه انشاءالله ټیک یار چې دی بیخي غلی دی وخت کې څه به ووایو ورته دته به څه ووایو سوچ کې ناست دی عشق وهلی دی دا پته نه کېږي چا په عشق کې مبتلا وي دا عشق هم دوی ته پاتې شو زه وګورم په بریتو لاس وي بریت شته دی نو لاس په وایي واه 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 تشه خولۍ ده زموږ مومندانو ته خولۍ وایي او ټوپۍ باندې یادېږي نه زه حیران دی دی ما دا مخکې تک سپین و دا چې کله مینه نه شروع کړه عشق یې شروع کړو دی بیا تور شو پته نه لګي چې دی ولې تور شو په غم کې تور شو غم ووهو یا وسوځېدو څه چلو شو خپل راز نه وایي ناستې چپ خبرې هم نه کوي هېڅ چا څه خبرې دی نه کوي په ټوله ورځ کې بس خوله ده باندې صرف اشارې کوي دا تاسو کتی شئ نو الله دې په ده خپل رحم وکړي او زه هم تاسو ته وایم چې داسې بې پامه مینه مه کوئ که نه چې بیا پکې رنګ تور شي د سپین نه تور شي صحیح ده په اخره کې به مونږ له راکړي اجازت او بس دی اوس هم څه نه وي باران تاسو ولیدو ما چې د باران د موسم د باندې ووینم او خپل قربه بلال خان له ورکړي اجازت لیو الله پاک د ځان ډېر زیات خیال ساتئ چینل چې دی نو مخکې دیکه کوئ صحیح ده چینل دیکه ورکوئ چې لږ مخکې ځي وړاندې ځي زموږ به لږه شانتي فایده کېږي انشاءالله تاسو له به ښایسته ښایسته ویډیوګانې دغه شان جوړو صحیح ده انشاءالله ټیک یار الله پامان ورته ووایه نو به سړی سر وخوځو په ډېر څه یې قبول او منظور کړي لوی الله پامان